بسم الله الرحمن الرحیم. پرین د فعل نحی ولا بحث تیر شو. نن ان شاء الله نو فصل د اسم فاعل جوړول دا ویایي. اسم فاعل د مضارع معروف نه حاصلېږي. مضارع معروف لکه یفعلو، یفعلون وسرنګ حاصلېږي. علامات مضارع یا حذف کې فا کلماتو چا ساکنه و هغه ته فتحه ورکې د فا کلمه و د عین په میون شوی الف د فاعل ولا وروړي د الف ته الف فاعل ویای د فا و د عین په میون شي چې کوم الف وروړي شي و عین کلمه ته کسرا ورکې و لام کلمه ته تنوین ورکې تنوین د اسم نقشه دو اسم فاعل یا اسم دا نو تنوین ورکې به فاعلون جوړ شي. څنګه وی جوړوي یفعلون علامت مضارع لره کې فا کلمه ته فتحه ورکې و د فا و د عین کلمه په میون شوی الف فاعل وروړي. ٹھیک شلا و عین کلمه ته کسرا ورکې کچره کسرا نه و ځکه چې زنا مضارع مفتوح الغین دي زنا مضموم الغین دي لکه ینصرو و یفتحو د هغه ته کسرا ورکې وکا یفعلو غونډه وا چې عین کلمه ته خپل کسرا وا په خپل حال پرېږده وا او لام کلمه ته تنوین ورکا به اسم فاعل جوړ شي. فاعلون و جوړ شي. فاعلون واحد، فاعلان تثنیه، فاعلون جمع، فاعلات مؤنث و فاعلتان تثنیه و فاعلات جمع. به دغه نه بعد بیا د اسم مفعول د جوړولې فصل شری شي او بیا کا خیرو اسم مفعول جوړیږي د مضارع مجهول نه او سره وروي سرنګ به جوړیږي. اس په یو فعلو باندې سوچ کوا علامت مضارع او حذف کې د هغه په زوی باندې وي میم مفتوح د مفعول، میم مفتوح د مفعول دا سه میم چې په زوار وي یو فعلو هم لیکلي دي یاد درې کړه میم مفتوح او په ول دغه صيغه شروع نو مفصل مفعلو جوړ شل کنه شا اس عین کلمه ته زما ورکه مفعول او په میونز د عین او د لام شوی واو د مفعول وروره لام کلمه ته تنوین ورکه مفعولون جوړ شونه. مفعولون واحد مذکر، مفعولان تثنیه مذکر، مفعولون جمع مذکر، مفعولتون واحد مؤنث، مفعولتان تثنیه مؤنث، مفعولاتون جمع مؤنث. دا سبق ویس پکې ته بشوي. این هم که گفته شد در طول چوول شل بحث نهی بود، بحث نهی و اپرینی سبق تا اشاره دو. چون خواهی چکلا غوره که اسم فاعل بنا کنی چې اسم فاعل جوړ گئے. اسم فاعل تشتویایی یعنی داسې نوم چې ایک سره د چاره کول ولا صفات لګې دلاوی د چاره کوین کا. چون خواهی که اسم فاعل بنا کنی چې کلا غوړي چې اسم فاعل جوړ کې اسم فاعل گرفته می شود. اسم فاعل حاصلېږي از فعل مضارع معروف د فعل مضارع معروف نه لکه یفعلو یا یفعلو یا یفعلو. پس علامت مضارع را حذف کن. پس علامت د مضارع حذف کا غیا چه دو بعد از اغه نورسته فا کلمه را فتحه ده فا کلمه ته فتحه ورکا و میان فا و غین و په میونز د فا و د غین کلمه شه الف فاعل در ار الف د فاعل ولا رورا و غین کلمه را کسره ده غین کلمه ته کسره ورکا او دوه شه مقدر یو جمله شتا چې غین کلمه ته هر کله کسره نوا که کسره نوا به غین کلمه ته کسره ورکا او کچره عین کلمه ته خپل کسرا وا لکه یفعلو بیا هغه کسرا په خپل حال پرېږدوا. او زنا مضارع داسې یادې کنه چې هغه مفتوح الغین دی لکه یفتحو یفعلو لیا مضموم الغین وی لکه یفعلو به هغه ته کسرا ورکوي او چې کیمه شي عین کلمه ته خپل کسرا وی په خپل حال پرېږده. ولام کلمه را تنوین زیاده کن لام کلمه ته تنوین ور زیات کا. تنوین معنا دوا پیشینا تا اسم فاعل گردد چې اسم فاعل جوړ شي. بحث اسم فاعل گردان د اسم فاعل فاعلون فاعلان فاعلون فاعلات فاعلتان فاعلات.
دا پهلا درې صيغې د مذکر واحد تسنیه جمع، دا ورسته درې صيغې د مؤنث واحد تسنیه جمع. فصل این همه که گفته شد دا ټول چې وویل شل دا پوس بحث اسم فاعل بود، گردان د اسم فاعل و یا بحث سبق د اسم فاعل و. چون خواهی چې کله غوړي که اسم مفعول بنا کنی چې اسم مفعول جوړ کې اسم مفعول سخته می شود، اسم مفعول جوړو شي اذ فعل مضارع مجهول، فعل مضارع مجهول نه تصور شوه یفعل وروره. بس علامت مضارع را حذف کن بیا علامت مضارع حذف کا، بس علامت مضارع را حذف کن بیا علامت مضارع حذف کا. بعد از میم مفتوح مفعول د میم ولا دوام میم چې دا دغلون د زیر ولیکیه او مفتوح ولا خیلون د یا زیر ولیکیه. ورسته د اغنا میم مفتوح د مفعول در اول او په اول د اغه صيغه شه در ار رورا، یعنی د یا پیشیو په زوی بندوي میم زبر ما روره و غین کلمه را زما ده غین کلمه ته زما ورکه و میان غین و لام واو مفعول در ار و په میوز د غین و د لام شه واو د مفعول رورا و لام کلمه را تنوین ده و لام کلمه ته تنوین ورکا دوا پیشینا تا اسم مفعول ګرځا د دې لپاره چې اسم مفعول جوړ شي. د اسم علامات تنوین دو تو اسم خامخا تنوین ارزی یا تنوین وی پو یا الف لام وی. بحث اسم مفعول گردان د اسم مفعول مفعولن مفعولان مفعولون مفعولۃ مفعولتان مفعولات. تپلا درې صيغه د مذکر د دوامه درې صيغه د مؤنث. اچھا فاعلون څه معنا کوي؟ ایک کرنے والا، दो करने वाले, सब करने वाले. फाइलतुन करने वाली, फाइलतान दो करने वालियाँ, सब करने वालियाँ. मफूलन से माना गए जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम किया जाए. मफूलन चार कड़ा शुआ या एक किया हुआ, मफूलान दो किए हुए, वो मफऊलूना बहुत से किए हुए. मफूलतुन एक की हुई, युवा कड़िया शुये, मफूलतान द्वे कड़िया शुये, मफूलातुन टोले कड़िया शुये. सबक को सौका दन करना बस तय.